تصور وکړئ یوه زلزله نه 3 نه 10 بلکې 20 ریشتره. آیا تاسو پوهیږئ که 20 ریشتره زلزله وشي څه به پیښ شي؟ ښارونه به له منځه لاړ شي، غرونه به ونړیږي، ځمکه به وچوي او شاید دا د نړۍ پای وي. راځئ چې دا ویرونکی تصور له نږدې ووینو. زلزله چې کله د شپې راځي زیات شمېر کسان وژني او ژوبلوي یې، ځکه چې ډېر کسان ویده وي او د کورونو او پارتمانونو په نړېدلو سره ډېر خلک تر خاورو لاندې پاتې کیږي او هیڅ د تیښتې لاره نه لري. آیا تاسو چمتو یاست چې د خوب په دا ډول تختونو ویده شئ چې کله زلزله راشي په چټکۍ سره د تخت منځ ته لویږئ؟ چمتو یاست چې په دې تخت ویده شئ؟ نظرونه مو کومنټ کې راسره شریک کړئ. ناویلې دې پاتې نه شي چې دا تخت زموږ ژوند ژغورلی شي. په دې ویډیو کې د 20 ریشتره زلزلې په اړه معلومات درکوو. داسې زلزله چې په هیچا رحم نه کوي. د لومړي ځل لپاره په 2011 کال کې په جاپان کې د نړۍ تر ټولو زوروره 9 ریشتره زلزله وشوه. د جاپان دنګې ودانۍ او ډیر د اوسېدلو ځایونه یې ونړول. د زلزلې په ترڅ کې بېواکه سونامي د سلګونو کسانو ژوند واخیست. خو دا د تاریخ لویه زلزله نه وه. په 1960 زیږدیز کال کې 9.5 ریشتره زلزله د شیلي په سواحلو کې رامنځته شوه. په دې زلزله کې 15 میلیارد ډالر زیان واوښت. په دې زلزله کې 6,000 کسان ووژل شول او 2 میلیونه کسان بې ځایه شول. ویلی شو چې دا د نړۍ تر ټولو بده زلزله وه، ځکه ځواکمنو ټکانونو تر 10 دقیقو پورې دوام درلود. کارپوهان وایي که دا زلزله د شپې له لورې رامنځته شوې وای په میلیونونو کسان به یې وژلي ولای. خو له نیکه مرغه چې د ماسپښین له لورې رامنځته شوه او ډیر خلک د باندې په کارونو بوخت وو. اوس یوه پوښتنه درڅخه کوم چې 9.5 ریشتره دومره ځواکمنه وه، د 20 ریشتره زلزلې په اړه څه فکر کوئ؟ که چیرته داسې زلزله رامنځته کیږي باید وار د مخه لا بلې سیارې ته لاړ شو، ځکه چې دا زلزله به ډیره ویرونکې وي. که وغواړو چې د دې زلزلې کېدل درک کړو باید د زلزلې په رامنځته کېدلو ځان پوه کړو چې زلزله څه ډول رامنځته کیږي. اورغورځونکي غرونه او آسماني ډبرې هم کیدای شي د زلزلې د رامنځته کېدلو سبب وګرځي. خو په عادي توګه سره ډیرې زلزلې د ځمکې د طبقو د حرکت له امله رامنځته کیږي. ځمکه له مختلفو طبقو څخه جوړه شوې ده چې له یو او بل څخه بیلې دي خو سره سریح دي. هغه خط چې دا طبقې ویشلي ګوسل ورته ویل کیږي. دا طبقې په ترتیبي ډول د حرکت په حالت کې دي. 2 طبقې چې له یو او بل سره سریح دي حرکت یې د نورو طبقو د اصطکاک لامل ګرځي. که دا 2 طبقې سره لرې شي ستونزه نشته، خو که په یو او بل مقابل فشار وارد کړي دا داسې مثال لري لکه تاسو چې په یو سپرینګ فشار واردوئ او سپرینګ د فشار له امله ناڅاپي خطا کیږي. همدارنګه د ځمکې د 2 طبقو د فشار له کبله یوه طبقه ناڅاپي ځان پرېږدي او په پایله کې زلزله رامنځته کیږي. هر څومره چې د ځمکې د طبقو د ټکر ساحه پراخه وي همدومره به زلزله ځواکمنه وي، او هر څومره که دا ټکر د ځمکې په ژورو کې رامنځته شي همدومره به زلزله سپکه وي. نو د 20 ریشتره زلزلې د کېدلو لپاره څومره واټن ته اړتیا ده؟ 20 ریشتره به یو ځل پرېږدو. که وغواړو چې 10.5 ریشتره زلزله وشي هغه ګوسل چې باید دا زلزله رامنځته کړي باید 80,000 کیلومتره درازوالی ولري، خو د ځمکې ټول درازوالی 40,000 کیلومتره دی. نو ویلی شو چې د ګوسلونو په وسیله حتی 10.5 ریشتره زلزله هم نه رامنځته کیږي. 20 ریشتره خو پرېږده، اندېښنه مه کوئ، 20 ریشتره زلزله نه رامنځته کیږي. هو اصلي خبره مو له یاده ووتله، د آسماني ډبرو کیسه. که چیرته یوه لویه آسماني ډبره له ځمکې سره ټکر وکړي کیدای شي 20 ریشتره زلزله رامنځته کړي. دا به یو عادي زلزله نه وي. د دې ټکر په ترڅ کې به ځمکه د ساعتونو لپاره ولړزیږي او داسې ټکانونه به ځمکې ته ورکړي چې هیڅ شی به په خپل حالت پاتې نشي. دا ټکر به د دې باعث وګرځي چې یو تعداد اورغورځونکي غرونه به فعال شي او دا عملیه به د نورو زلزلو د رامنځته کېدلو سبب وګرځي.
نور بیا په دې حالت کې هغه تختونه هم کومه ګټه نه لري. په دې تختونو کې که څوک ویده هم وي باید مخه وکړي. کیدای شي اقیانوسونه په وچو راواوړي او هر څه له منځه یوسي. 20 ریشتره زلزله کیدای شي د آسماني ډبرو د ټکر یا هم د اور غورځونکو غرونو د فعالېدلو په پایله کې رامنځته شي. د دا ډول علمي ویډیوګانو د څارلو په موخه زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ.